بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیا. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې د شپې نوکان کاټول، نوکان پرې کول څنګه دي؟ څوک دا وایي چې صحیح نه دي. آیا په دې هکله جواب راکړئ. محترمینو، د نوکانو په پرې کولو په کاټولو کې شریعت د شپې او د ورځې تخصیص نه دی کړی. هر وخت یې کاټولی سي. په حواله سره د المسائل المهمه جلد نمبر 8 صفحه نمبر 9 دا غرنګه مرقات المفاتيح جلد نمبر 8 صفحه نمبر 222. محترمینو، دا کم ځای کې چې ځینې کتابو کې منع راغلی وي هغه صرف په طبي لحاظ سره چې د شپې نوکان سم نه معلومیږي، داسې نه وي چې ځان ته ضرر ورسوي یا هلته داسې ایله سي یو بل کښنی راپورته کړي ویې خوري بیا هغه ته ضرر رسي. دا خو ډېر سخت دي. نو د ضرر د وجې څخه که چیرې داسې څه خبره وي نور شرعاً په دې کې څه ممانعت نشته چې هر وخت کې تا ته اساني سهولت وي نوکان پرې کولی سي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.